السلام علیکم ایوریون جی سټوډنټس نن موږ خبره کوو زموږ سره په انهریټنس په ټایپ چې کوم لاست ټایپ د پرایویټ انهریټنس صحیح ده. پرایویټ انهریټنس د مخکې موږ پروټیکټډ انهریټنس کړو، دا غینه مخکې موږ پبلک انهریټنس دا زموږ سره 3 ټایپس اف انهریټنس دا موږ په ډیټیل سره دا ډیسکس کړو او نن موږ د انهریټنس زموږ سره کوم لاست ټایپ پاتې شو پرایویټ انهریټنس د باره کې خبره کوو صحیح ده. مطلب دا چې یاره کله زموږ سره لیټ سپوز دا ا چې کوم کلاس دی دا زما سره شي دا زما سره بیس کلاس دی صحیح ده. دا بی کلاس چې کوم دی دا ما سره کړی دا ما انهریټ کړل دی کلاس ا نه، نو دا کلاس بی زما سره ډیرایوډ کلاس شو او دا کلاس ا زما سره بیس کلاس شو یا ورته پیرنټ کلاس وایو. نو وس مونږ په پرایویټ انهریټنس خبر دي کو چې کله زه سره کوم چې کله زه دا کلاس بی دا څه کوم دا زه انهریټ کوم د چانه د کلاس ا نه، د کلاس ا نه څه کوم د کلاس ا نه زه انهریټ کوم خو څنګه انهریټ کوم دا چې کله پرایویټ لته زما کې د پرایویټ کې ولولګم چې پرایویټلی زه چې کوم دی سو کوم دا کلاس A دی کلاس B ته انهریټ کما، نو اوس به زموږ سره دا ډیرایوډ کلاس چې کوم کلاس B دی دا به زموږ سره اوس د کلاس A کم ممبرز چې کوم دی پروټیکټډ پرایویټ او پبلک دی کې به کم ممبرز دي ته اکسیسیبل صحیح ده. نو خبره کو دا سی کار کوي زه تاسو ته دا ډیسکس کوم. ګوره پرایویټ چې زموږ سره کم ډیرایوډ کلاس دی مطلب دا کلاس A موږ سره کو دا موږ انهریټ کو کلاس B ته، اوس دا کلاس B چې کوم دی صحیح ده ساری دا کلاس B موږ انهریټ کړو کلاس A نه، اوس دا کلاس B زموږ سره چې کوم پرایویټلی انهریټ کړل دا زموږ سره اوس دا کلاس B صرف ته دی کلاس چې کوم دی دا پروټیکټډ او پبلک چې کوم ممبرز دا به اکسس کولای شي صحیح ده. خو دا چې ک پرایویټ دی او ک ساری ک پروټیکټډ دی او ک پبلک دی دا زموږ سره په ډیټ ډیرایوډ کلاس کې اس پرایویټ ډیل کیږي صحیح ده. مطلب دلته دا زموږ سره پرایویټ ډیل کیږي. ګوره سمپل د پروټیکټډ انهریټنس شان خبر دا پروټیکټډ انهریټنس کې سمپل موږ دیول چې یاره کله موږ کلاس B چې کوم دی دا موږ سره ډیرایوډ کلاس دی او دا موږ تاسو دی پرایویټ او پروټیکټډ کې کیورډ لیکل وي، نو بیا زموږ سره د پروټیکټډ او پبلک چې کوم ممبرز کوم اسپیسیفایرز دي چې کوم ممبرز او زموږ سره ډیرایوډ کلاس زموږ سره سې ډیل کېدل اس پروټیکټډ ډیل کېدل. و زموږ سره په پرایویټ انهریټنس کې زموږ سره دا پروټیکټ د بیس کلاس پروټیکټډ او پبلک ډیټا ممبرز یا ممبر فنکشن به زموږ سره په ډیرایوډ کلاس کې پرایویټلی چې کوم دلته بل څه کې دا زموږ سره کنسیډر کیږي او دا به صرف زموږ سره ودین د کلاس چې کوم دی دا موږ کول اکسس کولای شو ځکه زموږ سره دا پرایویټ د ممبرز بلته په ډیرایوډ کلاس کې پرایویټلی زموږ سره ډیل کیږي. دیټس وای به صرف ودین د کلاس زموږ سره اکسیسیبل او آوټ سایډ د کلاس منګه دا چې کوم دی زموږ سره ان اکسیسیبل دا موږ نشو غزي اکسس کولای. و زما سره ګوره دغه پروټیکټډ انهریټنس والا تاسو کته شل دمنګ د کلاس A چې کوم دی دا د سکل لري د کلاس B موږ انهریټ کړل د کلاس A نه پروټیکټډلی دا موږ پریویس لیکچر او په پریویس لیکچر کې دا پروګرام موږ کړو چې سمپل زموږ سره پرایویټلی موږ اډرس او ایج اغسته او پروټیکټډ کې موږ سره دوه ډیټا ممبرز نیم او آی ډی او سمپل موږ هغه انپوټ غسته او د یوزر نه موږ انپوټ واغستو او هغه بیا د سمپل دغه ډیسپلی کو صحیح ده. اوس ګوره زموږ سره سمپل دا کلاس A زموږ سره چې کوم زموږ سره بیس یا پرنٹ کلاس دی او دا کلاس B زموږ سره ډیرایوډ یا زموږ سره چې کوم چایلډ کلاس دی صحیح ده. اوس د کار دی چې کله دلته موږ پروټیکټډ په ځای پرایویټ ولیکو صحیح ده. څنګه ولیکو پرایویټ کله موږ پرایویټ ولیکو ګوره نو سمپل زموږ سره د کلاس A چې کوم دی پروټیکټډ او پبلک چې کوم ممبرز د زموږ سره اوس دا کلاس B اکسس کولای شي خو دا زموږ سره په کلاس B کې دا پبلک او پروټیکټډ چې کوم سره ممبرز دا بل زموږ سره په اس پرایویټ ډیل کیږي او ودین د کلاس د زموږ سره سره اکسیسیبل اوټ سایډ د کلاس د موږ نشو اکسس کولای. لکه سپوز د کلاس B لپاره مالته ایج چې کوم دی آبجیکټ کریټ کو اوس کله سپوز د ایج په تر باندې دا انپوټ فنکشن کوم زموږ سره د کلاس A د بیس کنه کور تاسو کده شل زموږ سره دا موږ ته پبلکلی انټروډوس کړی دی کنه خو زموږ سره شیر انپوټ فنکشن دی دا ما څه کو دا مالته د ایج ابجیکټ په تر کال کو ایج ابجیکټ زموږ سره د کلاس B ابجیکټ دی. اوس آیا زه د کولای شم چې کله موږ پرایویټ انهریټنس دی پرایویټ انهریټنس زموږ سره دا پبلک چې کوم زموږ سره ممبرز دی پای کې یو کوم سره دا ممبر فنکشن دی صحیح ده. دا ممبر فنکشن به زموږ سره دلته هم پرایویټلی ډیل کیږي دیټس وای پرایویټلی چې ډیل کیږي د کلیو د کلاس یا آوټ سایډ د کلاس موږ تاسو اکسس کولای نشو. نو لیټس سپوز ګور چې را د ایج ابجیکټ په تر باندې زداغه انپوټ چې کوم ممبر فنکشن د کیلکولیشن کنه شم نو ګورل ته ایرر راغی ایرر زموږ سره شری چې په A نمبر کلاس کې د انپوټ چې کوم فنکشن دی د زموږ سره ان اکسیسیبل within this context په دې کانټیکس د زموږ سره شری د زموږ سره ان اکسیسیبل دی صحیح ده. او د زموږ سره ان اکسیسیبل ځکه لري چې د زموږ سره شری د زموږ سره موږ پرایویټلی دا کلاس A چې کوم دی دا څه کړل سر د کلاس A موږ اکسس کړی پرایویټلی او دا موږ د کلاس B ته شپ پر اس پرایویټلی انهریټ کړل دی صحیح ده. نو دا زموږ سره نننې کلاس یاره څنګه زموږ سره مطلب دا سمپل پروګرام پر په دیون پروټیکټډ انهریټنس کوم دا موږ سمپل دا پروګرام ډیسکس کړو او سمپل چې مار پروټیکټ په ځای کړه پرایویټ ولګو نو پروټیکټ او پرایویټ کوم سیم خبره په سیم خبره وا چې کله ته موږ پروټیکټډ کیول ولګو نو د A کلاس زموږ سره چې کوم پروټیکټډ ممبرز او کوم پبلک ممبرز او زموږ سره
په کلاس بي کې اس پروټیکټډ ډیل کېدل، چې کله موږ پرایویټ کې ولګو نو سره کلاس A چې زموږ سره کم پروټیکټډ او کم پبلک زموږ سره کم میمبرز هغه اوس په دې ډرایو کلاس کې موږ سره پرایویټلی ډیل کیږي. صحیح نو دا زموږ سره د نړۍ کلاس سمپل دا خبره وه. تاسو امید لرم چې په دې باندې بالکل پوه شوي. دا پروګرام تاسو لږ زوم آوټ کوم، دا زموږ پروګرام دی. صحیح ده، او تاسو به په دې باندې بالکل اوس ګوره د دې بي چې کوم د ایج په تور باندې موږ څه کولی شو، دا د کلاس A دا کم ممبر فنکشنز چې کوم دا موږ نشو اکسس کولی. صحیح ده، ولې چې زموږ سره دلته په کلاس B کې اس پرایویټ ډیل شوي دي. صحیح ده، نو دغه زموږ سره نننۍ کلاس 4 به موږ خبره وکړه چې په پرایویټ انهریټنس کې به زموږ سره ډیرایو کلاس چې کوم دی دا به د بیس کلاس یا د پیرنټ کلاس زموږ سره چې کوم پبلک او پروټیکټډ ممبرز دي یا ممبر ډیټا ممبرز دي. صحیح ده، یا زموږ سره ممبر فنکشن دا به اکسس کولی شي، او دغه زموږ سره بیا په ډیرایو کلاس کې اس پرایویټ کنسیډر کیږي. سو تھینکس فار واچینګ. چې څه هم کویریز تاسو بالکل کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ. ټایم راکولو جهان مننه.